السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله تعالی په فضل او رحمت سره په یو نیو کې حاضر یم. اوس پروګرام داسې دی که نه چې د چکر دی نو زه مونږ پروګرام له ملګري را سره دي او تاسو هم را سره دی. ښه خبرې مونږ اوس دغه ته راورسېدو د کوهي ته. دا بس پاسه د موټروې د پاسه چې کوم برج دی لاندې موټروې ده دا موټروې ده د اسفالټ موټروې ده ایکسپریس. مونږ به سیده په دې باندې سټریټ شاته ځو او انشاءالله واپسې کې به بیا په موټروې باندې پلې باندې انټرسټیټ باندې به ګوزیږو. بس یاره میخان څنګه وته رسېدلو. موسم ډېر ښایسته دی، لوکیشن ډېر ښایسته دی. بارانونه شو نو علاقه هم ډېره زیاته شنه شوې ده. ډېر ماحول یې جوړ کړی دی او مخکې دا یو پروګرام شروع دی نو هغې له مرولم نو راځئ انجوای کړه سره. دغه پروګرام شروع دی که نه او کباب منګي والے لګې دي پروګرام یې جوړ کړی دی نو راځئ تاسو مرولو. ښه شاته پروګرام هم انجوای کړو. ویډیو مې ته وکړه دغه ټپې کړي دي مختلف انداز کې ټپې کړي دي نو هغه به تاسو ته یاسر خان کوم چې پویټري چینل دی هغې باندې پښتو او دا د ولاګینګ دی نو په دې کې به دومره نه راولم زیاتره به په یاسر خان کې راځي نو هلته یې درسره وګورئ. دا د میخان څنګه وټاپ ته بې دینه خوا کینګرګلۍ بونې علاقه شروع شي مونږ پرونه ختو په دې وجه ملګري وي ناوخته دی کور ته ځو که نه او بره سیسټم ناسې روډ دی بس په دې وجه واپسې شو.
ښه به یې مونږ خو راغلي یو که نه، خو تاسو ته ما د خپلو ملګرو چې ما سره څوک راغلي دي نو هغوی هم در سره لږ میلاوه هم چې په دې پروګرام کې زموږ سره څوک دي. یو دا دی عرفان الله، ته دم ویلاګ چینل دی، اوس پسې کولاو کړی تقریبا یو 15 ورځې کېږي. دا منظور خان دی، نو ته دم اراده ده چینل ته، او دا ابراهیم دی چې زما وراره دی، او دا بهار دی. الحمدلله کور ته راورسېدم یاره، او بس روټۍ مې هم خوړه، او بس ما وی چې دا ولاګ د آخري اختتامي هغه رسومات وکړو که نه، نو چې چېرته مې ښاد او بد شي موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. د الله په امان.